سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. د لغمان په مرکز کې د یوې چاودنې له امله 2 سیمه ییزو پولیسو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دغه پیښه نن سهار نږدې 7 بجې د مهترلام ښار په عمرزیو سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې د یادو ځواکونو یو موټر په یو ځای پر ځای شوي ماین ور برابر شو. د لغمان د والي د ویان په وینا په دې پیښه کې یو بل پولیس هم ټپي شوی دی. له دې سره سم د هیواد په سویل کې یو امریکایي سرتیری وژل شوی او 2 نور یې ټپیان دي. په افغانستان کې د ناټو په خبرپاڼه کې د پیښې د څرنګوالي او کره ځای په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په اړه یې د څېړنو له پیله خبر ورکړی دی. ویل کېږي د ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه دی. ولسمشر غني وایي غیر مسؤل وسلوال باید مسؤول شي او یا یې مسؤول کوو. ښاغلي غني تېره ورځ په ار کې په یوې ناستې کې همداراز د حاکمیت په برخه کې پر قاطعیت د ټینګار ترڅنګ وویل د نظام مشروعیت د قوې په مشروع انحصار کې دی او د قوې مشروع انحصار یوازې افغان حکومت پورې اړه لري. ولسمشر په ټینګار سره زیاته کړه چې د ملي یووالي حکومت پالیسي جوړونه د احساساتو له مخې نه ده، بلکې د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ ترسره کیږي او همداراز یې په ډاګه کړه چې دولتي څوکۍ د انحصار د پای ته رسیدو په حال کې دي. په بادغیس کې د بلواګرۍ ضد قطعه له 1 کال ځنډ وروسته 13 ورځ رسما فعاله او خپل کار یې پیل کړ. د بادغیس امنیه قمندان وایي د دغې 70 کسیزې قطعې منسوبین تر دې مخکې د زورواکو له لوري برمته شوي وو او د دوی د کورونو ساتنه یې کوله چې بالاخره 13 ورځ په یو لړ مراسمو سره پرانیستل شوه. د بلواګرۍ ضد قطعه دنده لري څو له بلواګرۍ، قاچاقبرو، اداري فساد او ترهګرو پر وړاندې په پرېکنده توګه اقدام وکړي. له دې سره سم د بادغیس والي او د ولایتي شورا مشر د یادې قطعې د بیا فعالولو له امله مننه وکړه او د امنیه قمندان د هڅو ستاینه وکړه. د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې له 4 ښوونځیو 9 دیرڅې تړل شوي دي. د لوګر د پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا د دغو ښوونځیو په تړل کېدو سره 13 ورځ شاوخوا 15,000 زده کوونکي د کال د نیمایي ازموینو له ورکړې پاتې شول. له دې سره سم د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي له دواړو لورو غوښتنه کوي چې د تړل شویو ښوونځیو ستونزه ژر تر ژره حل کړي څو زده کوونکي یې په 4 میاشتنۍ ازموینه کې برخه واخلي. او 2 تنه د یو بار ټیلري موټر د غلا په تور په کندوز کې ونیول شول. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان انعام الدین رحماني وایي دغو کسانو غوښتل یاد موټر چې پکې څه باندې 800 بورې کیمیاوي کوډ بار و د بغلان په مرکز کې د چلوونکي تر وهلو او ډبولو وروسته کندوز ته ولیږدوي، خو تر هغې مخکې تېره شپه د علي آباد ولسوالۍ په ورودوی دروازه کې نیول شوي دي. د نوموړي په وینا د یادو کسانو دوسیې د لا ډېرې څېړنې په موخه څارنوالۍ ته سپارل شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.